عیسی علیہ الصلوۃ والسلام وی الله در دې بنو افضل سړی وي. فأوحى الله إليه أن رجلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ده رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي وسعي أمتي ده نبي عليه السلام أو أدرك شهر شعبان فصلى عليه ذات النسب ده برات مياشتراسي ده بالنسبة شبابان المنزوكي فهو أفضل عندي من عبادة عبدي هذه 400 سنة ده دغه سړي د 400 کال د عبادت په نسبه شپې عبادت افضل. فقال عيسى عليه السلام يا ليتني كنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عيسى عليه السلام يا الله كشك زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمتي کړي وي. ځکه علما لیکي عيسى عليه السلام مکرر ورنه د دعا کړ د الله تعالی د دعا قبول کړل. اخر زمانه کې عيسى عليه السلام را شوي کیږي پر دې زموږ ایمان دي احادیث مبارکان دي. اخر زمانه کې امام مهدي صاحب راځي در مهدي صاحب ورسته عيسى عليه السلام راځي په اسمانو کې دي ژوندۍ دي برته د دنیا تر شوي کیږي پر دې مو ایمان دي دلته برته را شوي کیږي بیا دلته عدل کی جهاد کی قانون د قران عمل کی بیا درغه ورسته وفات کیږي عيسى عليه السلام وعده کیږي بچانه پکې کیږي بیا ورسته وفات کیږي. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حکایت یہ صاحب نے کتاب عقد الدرر والعالی والا نقل کړی. حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وی روانو د مختار الصحاح په نامه یو کتاب دی د هغه څخه به نقل کړی دی. نه هغه مختار الصحاح سے د لغات نقل کړی دی. د خپل د زهرة الریاض په نامه یو کتاب د هغه څخه نقل کړی دی چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام سیاحت تر وتلی دی د سګردي په یو سمندر پر غاړه باندې یو غر دی تک سپین غر دی ښایسته ډبرې دي دا غر ته ودرې دي ویلي دي حیران ورته ولاړې د یو ګړۍ په نظر باندې ورته ګوري. الله جل جلاله وحي ورته وکړلی ول عیسی علیه السلام دا دې خوښه ده چې په دې غره کې څه عجایبات چې دا در باندې ووینم. ول حضرت عیسی علیه السلام ورته الله باندې ووینه یا الله څه پکې دي. اله العالمین د دې غره یو ډبره و دا د اسرائیل سره لار پکې پیدا سول هغه لار اخلاص ول عیسی علیه السلام چې دلته ورننه او زباره به اووینه چې څه. حضرت عیسی علیه السلام چې ورننه وتی یو سړی دی چپنه یا غوسته ده د خدای درابدو میوي ورته پرتیجه د زمانه موافق میوي ورته پرتیجه په مانځه باندې نه په غار کې ولاړ دي مونږ. عیسی علیه السلام ته تعجب باندې ولاړی و دې انسان ته چې دا څوک دی په دې ځای کې وګوره په دې غر کې وګوره او د میوي وګوره په عبادت ولاړ دي. هغه سړی چې سلام وګوري فقال یا شیخ ما هذا الذي ارى دا ته څه شي دا څنګه حکم دی څه فیصله ده په دې غار کې او په دې غر کې او په دې بند ښایسته ځای کې او دا میوې درته پرتې دي پر مانځه. قال رزق كل يوم اغور تل دا ار ورځ الله تعالی رزق ترستی د نن ورځ رزق دا غري چې راته راغلی. عیسی علیہ السلام وی څو زمانه دي کېږي چې دلته پر مانځه عبادت کوي. اغور تل 400 سنه 400 کال می کېږي چې دلته پر مانځه باندې دغه عبادت کوم خدای تعالی رزق راته راوړي. موږ خدای فکر دې خلکو چې د رزق خالي الله تعالی دغه خلکو ترکی چې موږ پر سترګو باندې وینو. یو عالم د مصر یو عالم دی پر دې کتاب لیکلی دی بیا کزه وخت فارغ سولم بیا بیان درته کوم چې رب وترک مخلوقات ته رزق ورکوي زما سره پروت او خورا عجیب او غریب واقعي را نقل کړي. دا خالي د امر چې وینو پر سترګو باندې د ځکه پر مخ باندې دا مخلوق نه دی د دریاب جلا مخلوق دی دغه عجیب او غریب مخلوق دی هغه ته رزق لکه خوارات د مځکه په نس کې داخل په دی وچ مځکه کې جلا مخلوق دی په دی هوا کې جلا مخلوق دی په ځنګلو کې جلا مخلوق دی در اسمانو لوړ جلا مخلوق دی در مځکو لاندې جلا مخلوق دی رب خورا مخلوقات لري. د یاجوج ماجوج خو تاسو اوریدلې دي دا راځي په اخر زمان کې د اخر زمانه علامه ده. د دې یاجوج ماجوج په احادیث کې بابونه دي دا چې راځي د دې پر صفاتو کې راځي دا د خدای تعالی د مخلوق دی چې یو پلا راوره مری پر دې مخ باندې د ذکر روان شي پر یو غټ سمندر براسي حدیث مبارک کې راځي دا سمندر باندې د مخ خلک چې راځي او به چې در تیریږي او به چې تیریږي به د نور سره روان دي دا سمندر به د اوبو سوچ کې دی دونه قدر ډیر دي دونه اوبو به وچشي هغه اخري خلک چې راځي نور به نه پويږي او به نه خالي په دې پوسي چې دلته چې وخت اوبو تیری سوي درم ځکه لندوالي لري دغه اوبو به خالي وچشي. دا د رب مخلوق دی دا ټول ته اوسم رزق روان دي دا ټول موجود دي یاجوج ماجوج اوسم موجود دي رزق ور شروع دي الله تعالی رزق ورکي څنګه ورکی د کینه خوای ورکی نو رب لا یزال هو الرزاق الله تعالی ذر رزاق ذات
ما تاسو ته قصه کړې د سليمان عليه السلام دعا وکړه الله تعالی ته ویل ولزره چې ستا مخلوق ګرځ میلمانه کوم دا ګرځ دنیا انسانانو مخلوقات حیوانات ټول راجمه کزما میلمانه دي الله تعالی ورته ډوډۍ وکړه میلمانه به کې سیدی سليمان عليه السلام د انسانانو پیرانانو بچاو ټولو بچاو ډوډۍ چې وکړ سليمان عليه السلام چې د واسو په انسانانو پیرانانو د بادو د ارث په واسطه د مزکه د مخه څخه شان را ټول کړل یو ځای جمع کړل الله تعالی ته لګر د مزکه مخلوق مې ملمدي پرایلاک نو چې سړی د انسانانو د پیرانانو د بادو د هر څه بچاوي رب دا بچي ور کړی څو نشان براجمه کې او ډوډۍ د ګرد مخلوق کی او دیم د خدای تعالی پیغمبر او نبی د الله تعالی په مخلوقاتو علم لري رب لا يزال تل رسول وکي د دریاب یو مایت الله تعالی ژغ وکي ور ورسره سليمان عليه السلام یې لمای هغه چې ورته جوړې دي خوري چې سليمان عليه السلام څه ډوډۍ وټوله ختم کړه مای بر سره وان سليمان عليه السلام الله تعالی ته پر سجده پریوتی ول رب دا چی شو دا دې څنګه مخلوق ما خو ټول مخلوق مل مکړې دي خو یو مای ګرځو خوړل الله تعالی ول مای سره خبري وکړه سليمان عليه السلام مای ته ژغ وکي مای ورته هر ورځ الله تعالی ماته دغه رزق راکې نن لا ستاره رزق کم دی الله تعالی ماته سليمان عليه السلام ملمه دوی اسه مور سلام یو اسه وسلام پاته ماره به تبا قسم دي هر ورځ دغه نه کده رزق قرم په دریاب کې ګرځي رب لا يزال یو عجیب و غریب مخلوق لري په خپل باچی کې د رب باچی د خالق انسانانو ته وګوري دا اوس عمره کې وو ازما ملګری بهر مشه ویل وایزو خالص دغه تعقل وړم چې راوزم د مسجد سره مکه مکرمه د حرمه دا ټول مخلوق وینم چې د انسانانو سمندرونه دی بویږي چې دا رزق لکه په خوا ورته راځي زه خو چې فکر وکم نه په دغه دکانو کې دغه نشان پراته دي چې دا خلک ماړي کې نه په دغه تنورانو کې دونه وړه پراته دي چې دونه انسانان ماړي کې خو چې ورسې نه په تنور کې شي خلاصي نه په دکان کې خلاصي نه ډیر رش پر وینه رب د کومه خور کی دا د انسانانو په لکه اصله هم نه دی راغلی رب لا يزال رزقك عيسى عليه السلام قسم وکول صاحب د کتاب نقل کړی دی عيسى عليه السلام هغه سړی ته څو وخت کېږي 300 کال کېږي عبادت وي حذاء عيسى عليه السلام الالهي وسيدي ما اظن انك خلقت خلقا افضل من هذا الهي زما په فکر بنو دردغه افضل سړی نه 300 کال کېږي دا عبادت کی په دغه ځای کې ما بل ځای په کتاب کې لیدلی دلته نه دلته دا واقعا دردا ځای نقل کړی ده چې دغه سړی ته مور دعا کړي و دام د مور په دعا باندې الله تعالی دغه مقابل کړي چې سمندر په مابین کې یو د غرو غونډې ډبره دي په دا ډبرو په نس کې الله تعالی دا ځای ور کړی دی هر ورځ رزق ورته روان دی ولته هغه د الله تعالی پر عبادت دی دا د مور په دعا دا ځای ته رسیدلی دا واقعا مې بل ځای لیدلی عیسی علیه السلام وی الله در دې باندې افضل سړی وي فأوحى الله إليه أن رجلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ده رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي وسعيد أمتي ده نبي عليه السلام أو أدرك شهر شعبان فصلى عليه ذات النسب ده برات من أشتراسي ده نسب شبابان المنزوكي فهو أفضل عندي من عبادة عبدي هذه 400 سنة ده دغه سړي د 400 کال د عبادت په نسب شپې عبادت افضل فقال عيسى عليه السلام يا ليتني كنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام يا الله كشك زجد النبي صلى الله عليه وسلم أمتي کړی وای ځکه علما لیکي عيسى عليه السلام مکرر ورنه د دعا کړی د الله تعالی د دعا قبول کړل اخر زمانه کې عيسى عليه السلام را شوی کیږي پر دې زموږ ایمان دي احادیث مبارکان دي اخر زمانه کې امام مهدي صاحب راځي د مهدي صاحب ورسته عيسى عليه السلام راځي په اسمانو کې دي ژوندۍ دي برته د دنیا تر شوی کیږي پر دې مو ایمان دي دلته برته را شوی کیږي بیا دلته عدل کی جهاد کی قانون د قران عمل کی بیا درغه ورسته وفات کیږي عيسى عليه السلام وعده کیږي بچانه په کیږي بیا ورسته وفات کیږي احادیث مبارکان کې راځي دا وایي ځکه عيسى عليه السلام به همیشه د دې تمنا کول یا الله کش کې زده نبی عليه السلام امتی وي رب لا يزال ورتل تخفل پیغمبر یې خود دې امتیت شرف هم در نصیب کما دا امتیت ته به مروا الله جل جلاله دې مشتري د قدر د پیژندلو توفیق راکړي موږ خو د حبیب علی السلام په امتیت باندې یو الله لري 1000 بار حمدونه وي چې موږ امتیان یو چې پیغمبرانو دغه د امتیت تمنا کوله چې کاش کې موږ امتیان وي خو څه کې چې نن امت پر دې حال باندې دي چې د شرم سسترګ نه لري چې څوک دا وایي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی